قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الله جل شانو په دې آیات کې فرمایي اے د ایمان خاوندانو تاسو خپل ځان چې کوم دی د جهنم د اور نه وساتئ. داسې اور دی محترمو چې د هغې خشاک هغه کاڼې دي، خشاکې کاڼې او انسانان دي. یعنی د جهنم دغه اور به دا په انسانانو په کاڼو باندې راګرمولی شي. عزتمند ورو دلته کې د الناس نه مراد کافران دي چې په دوی به چې کوم دی د جهنم د اور راګرمولی شي، او د حجار نه مراد کاڼې دی. په دې کې بیا مختلف اقوال دي. حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرمایي د دې نه مراد هغه تور کاڼې دی. اکثر په دې بره غرونو کې ډېر دروند کاڼې وي او د هغه چې کوم دی اور هم زر اخلي، د هغې تریخوالی هم زیات وي او هغه چې کوم دی بدن پسې نښلي، یعنې دغه قسم کاڼې به وي. په دې باندې به چې کوم دی د جهنم هغه اور راګرمولی شي. بعض علما فرمایي چې د دې نه هر قسم کاڼې مراد دی، په دې باندې به د جهنم اور راګرمولی شي. او بعض علما وایي چې د دې نه چې کوم دی هغه بوتان مراد دي، هغه بوتان چې کوم چې کافرانو هغه د ځان لپاره جوړ کړي وو او د کاڼي نه جوړ کړي وو هغه ته مراد دي. په دغه کاڼو به چې کوم دی به دغه بوتانو د جهنم اور به راګرمولی شي او دا به د کافرانو ته ښودلی شي چې ګوره تاسو د کوم شي عبادت کولو، د کوم کاڼي عبادت هم کولو، نو دغه کاڼی چې کوم دی خپل ځان نشي بچ کولی، تاسو به څه بچ کړي. دا به د دوی د ذلیل کولو لپاره چې کوم دی دغه کاڼی سوځي، بیا دغه بوتان به سوځېږي. نو په دغه وخت کې به دا کافران هم افسوس کوي. اوس په دې ځای کې یو اعتراض راځي کومو خلکو چې د حضرت عزیر علیه السلام عبادت کړی دی، کومو کافرانو، کومو چې د عیسی علیه السلام عبادت کړی دی او کومو د فرشتو عبادت کړی دی، نو آیا دوی به هم په اور کې سوځي؟ نه محترمو، ځکه پیغمبرانو خو چې کوم دی کافرانو ته دا نه ویل چې تاسو زموږ عبادت وکړئ، بلکې دوی خو به چې کوم دی الټه باندې کول د عبادت نه، بلکې هغوی ته د خپل عبادت حکم نه دی کړی. دوی به چې کوم دی الله جل شانه ډېرې اعلی درجې ورکوي.